دا د انسان عقل منی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې نمرود واچول. اوس دغه اور څومره و؟ دغه اور دومره و چې 6 میاشتې کې تازه شوی و او 6 میاشتې ورته لرګي راچلولي چې دې څه وخت کې اور ته وغورځولو. دا طوطاګر کې یو مرغه دی، هغه به په مخوکه کې اوبه راوړی او په دې اور به یې اچوي. چا ورته ویل داسې کې؟ ورته ویل دا اور مړ کوم که دا د 6 میاشتو انګار دی، دا په یو ساس کې اوبو مړ کېږي. ورته ویل دا ما ته هم پته ده چې دا دومره عظیم اور چې دی په یو ساس کې نه مړ کېږي، خو صرف زه دا کار ځکه کوم چې ابراهیم علیه السلام سره د یارۍ حق ادا شي. زما دومره وس دی، دغه نه په مخ کې مې وس نشته. دا چمچوړی چې دا په دیوالونو ګرځي، دی به هغه اور له پوکې ورکولو او تازه کولو. ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولو، ورته مخامخ د نمرود محلو، د نمرود لور د محل نه وکته چې وی کته چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو، دا اور خو ګلزار شو، خو د ګلونو بری کنه چې ورواي چولو. څه وخت کې؟ دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته وی چې مر درکم. ابراهیم علیه السلام ورته نه ویلو وایا دغه وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کېږي چې ستا نه کېږي. ووایه ورته ویل جبریله نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي؟ چې چا چولې ما راته ګوري هغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه. اچولې چا یم؟ هغه اچولې چې هغه اچولې یم هغه پوهېږه او کار یې خو ده ور ټوپ کړي څنګه و؟ دی په ټال کېنولو چې ور ټوپ کړي. ټال مال نشته، ټال نشته، زه په خپله ور ټوپ کړم. دې ته وایي متوکل علی الله. ڈاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. بے اختیار ہے ور ٹوپ کڑو دا نمرود اورتا عقل لا سوچ کولو چه ٹوپ کم کا ٹوپ نکم او اشکویل نا نمرود سے شہدے چه تا پا اور کے واچے چه سوک دیا چی آپ پوئے گا او کارے پوئے گا اور وے دنگل. عزیزانو دا سے افسانی دی دے وقت کی چه دے قوم تے خلق وائی او دے قوم تے بیانی پا دے آغا خلق پوئیگی چه کلق خلق واقعی اللہ والے. دی دلی تا یو پادری راغلیو، پادری راغلیو نو اعلان یو کو چه دا زما پلاس کی انجیل دے او ستاسو مسلمانانو کتاب چه دے آغا قرآن دے. زده انجیل مور تاچوم او قرآن مور تواچوی چه کم مسوزیدو آغا با پناہ کئی او چه کم پاتیشیا با پاہ کئی. ٹال دل حیران. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ترال چه صاحب یو پادری راغلے دے او دا خبر خواہ غرازی. شاہ ولی اللہ سے برطراغ پادری تاوی چه سوے ویدا انجیل مور تاچو او قرآن مور تواچوی چه کم پا حق یا با بچی او چه کم پا حق یا با اسوز. آغا ورطل دا قرآن او انجیل چه دی پا کاغذ لکلی دی یا با سوزی یا با نسوزی تا عیسائی او ز محمدی ما دلیوالو تیویل بل کئی اور زو دے لاس پا لاس نیسو ور ٹوپ کیو چه کم پا حقی که محمدی پا حقی ابا بچی صحیح با اسودی او کئی صحیح پا حقی محمدی با اسودی زو تا ٹوپ کیو. دلیوال چه پا لرگو پا سلارو پادریو تختی دو تاسو خیال را اس کدی قوم تاو ہے 13 ورځو کې یو سړی و مارو ورسره لاس کې نیولی نو دا اجازه خو شته که نه چې مار چیچل نه کوي بیا لړم چیچل نه کوي بیا مال یې راکو مام لاس کې واړولو راواړو 3 ځله یا حیو یا قیوم ووی او زما په دې لاس یې چوف کړ امار مې ونیو په دې خوله کې مې ګوته ور ومنډله. یو بل بزرگ جمیل راغی هغه ته وی د امار وان وی بیړه دې غر کشه مار څنګه وان ویل زه دې دموما
ویل دا میو کار سمې کېو په خدای باور وکړه داسې منډه یې ونیوه چې په ملت کې رانه خطا شو تاسو خیال راغی قسم په خدای دی مچۍ زه دبوم او تا ته یم چې دا لاس کې واله که دې والا لاس کو د سړي زوی بنې به کې مولانا اوس ته په ایمان ووایه چې د یو سړي دومره اعتقاد نه وي دومره د نمرود لور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو ګلزار شو تا څه چل نو محل نه راکوزه شوه وله راله نو ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلار اور کې وغورځولې دا اور در باندې ګلزار ولی شو ویل ما یو کلمه وویله بس دا اور را باندې ګلزار شو ویل کومه کلمه دی ویله ویل ما ویل چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وی دې کلمې در باندې اور ګلزار کو ویلې او هغې په مغه ځای کې وی چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله او زما پلار په ناحقه دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهیم خدای د نمرود لور عزیزانو دا لا اله الا الله او چې د نمرود خو دی چې د خدای دعوا یې کړې وه او پیغمبران یې په اور کې اچولي اور ته ورننوته او په ابراهیم ایمان راوړو ستا او زما لوڼه به داسې وکړي یا زمونږ ښځې به داسې وکړي نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته یو سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وښایه چې اوبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سیند له ورشي سوچ موچ مه کوه او پې ورګډي شه او زما نامه واله بزرگ ورته ویل ویلې ښه چې ورغی چې سیند له ورغی او پې ورګډي شه خو چې سیند ونیمه او ښکته کولو د پیر نامه ته ایره شو یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله خو چې یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان ښه په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شو هلکه ویل جي زه خو لاړم په اوبو چې ورګډي شوم ستا نوم رانه ایر شو چې اوبو ګیرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووته وی بچیه دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه زما نامه دې زړه کې واوې نه وی د ښځې دې واوې چې نه وی د بچو دې واوې چې نه هېڅ نه و سوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سوا بل څوک بچ کولی نه شي ویل دا یاد لره په اوبو همغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه هر څه وځي او الله پکې راشي دا ډب بلکل خالي شي هېڅ پکې نه وي سوا د الله نه هغه اوبه خو ګرځېده څه کوې په خدای مې دې قسمي چې ته به وګورې چې د هغه روح به په سدرة المنتهی باندې ناست او د هغه روح به په عرش معلی باندې ناست خو چړه د الله کور شي زمونږ د الله کور بل ورځ قربانۍ چې تاسو کول اول په ایمان ووایئ چې د قربانۍ سرمنې دپاره م څه سوچ کول چا دا سوچ کولو چې دې مولا له خو یې نه وه ولې زه متیازو ته ناست وم نو دا سومبی راته نه وه پاکه کړې ته دغه ورځې باندې مولیانو سره دا ذاتیات شروع یو راته ویې ما خو خپل مولا له ورنه کړی بس لاړ شو پروا هم نه کوي مرستا غوندې دله سرمن که دې مولا ته تلی وی د دې مولا نه لوی دله به بل نه وی ښه دی چې دا ستا سرمن ورته لا نړه ناول خو په سرمنې ده بیا یې صاحبه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه او درې ډېري یو د خپلوانو یو د ځانو یو د غریبانو یو د پلانیانو بیا ماشومان مقرر کړي صاحب پتنوس هم ورکړی تیکڼه هم پکې ایښي دا تقسیموه په دې کورونو باندې دا تیکڼه یې ګرځوه نه په خدای پوهېږئ نه په رسول پوهېږئ نه په قربانۍ پوهېږئ نه په دین پوهېږئ نه په مذهب پوهېږئ قرباني دې وکړه که دا ټوله غوښه دې ځان له ایساره کړه ګنډېر کوله دې 2 کالم نو جایز ده ټوله غوښه قربانی معنا ځان پوهې کوي قربانی وی اراقة الدم ته په دغه ورځ وینه تویول دې ته قربانی وی غوښو تقسیمولو ته قربانیانې نه وي
د انسانیت تقاضا بیا دا ده چې چا قرباني نه کړي او هغه له دوه دوه درې درې سیره ورکړي چې په مړه خېټه یو دوه دوه درې درې سیره. ما خپل ځاني یو غوی اغستی و په 200 کم 21,000 روپۍ باندې 200 کم 21,000 هغه 9.5 منه وختو. کور کې مې وویل چې تیکه ونه ګورم ګوره دا غریبان دي او دا ښځې دي او ماشومان دي وړئ. خدای مهرباني وه چې 1 بجه کېده تیکه پاتې نه ګډوره مې اغستی و په 15,000 روپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. زه خپل ځاني د ګډ قرباني نه کوم غوا ما کیسه ونیسه او ګډوره چې علم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. عزیزانو عادت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو 4 کال به قربانی کوله نو د بیبي خدیجه د پاره به هم کوله ځکه چې هغه سره مینه ډیره هغه ور سره خوارای ډیره کړي نو چا سره دي چې مینه ډیره او هغه د پاره د قربانی وکړه زه درته دا غي بیان نشم کولای چې به څومره اجر یو څومره به ثواب. بیا مالدار سره وي لکپتی اب چرته زړه غوا کی سونی ولا لك وجوش شرطي پورا شي نو شرطي پورا یعنی اب لس ګډان لالول شي او هغه بچ دې په غوا کی سونی دا چې کوم جمعات کې ناشته منو دینه غیر شاپیرم داسې دي چې اتیان لالول شي هغه چې وګورې نو پښوګي ګوري کم یو چې ګوري پښوګې به روان کړي کدا خو خانان دي کنه دا غیر چاپیر خان دلته یو دی هغه چا ورته نامه واغسته چې پلانیا هغه ټانکو به وقوفه بیا د زمانه ما یوازې خان نواغستنو مردار به کم خان ور سره وای نو د خانانو ګډان چې وګوري پښوګي اغستی دا څه واړه واړه هغه وجه څه ده او بزان لتیکیمی کې ورتول لال کړي نو قرباني نه قرباني هغه ده چې ډېر پیو درديږي لکه د ابراهيم عليه السلام زړه دردېدل او د اسماعیل په مړای چاړې خو باندې چې ډېر پیو درديږي دمره پیسې درنه پلاړی شي چې دې ډکه دې درد پیدا شي آرام کېنه په دې قربانو جنتونه نشتا دا منځونه خپل وګورئ کاکا اسې ځانم مستړی کوي بس لویه خبره چې دا غدادا چې دا زه د خدای کور شوی نه زما د خدای په ذات قسمی کنه جنت شتا نه د خدای دیدار شتا نه د رسول الله شفاعت شتا ایس نشتا بس یو زناوری او ساروی وانډه خورا او غل کوا او پای ور کوا او سوټي کوا او پچی کوا یو زناوری دا زیدی چې د الله کور شوی نه تر څو پورې مولانا روم وی چې بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانے تو دیگرے چکار بارت کے درون خانے تو بخدای قسم سینہ میں اوشلوا زڑ میرا بہر کا زڑ میں سیرے کا دنن پزڑ کے میں ہو گورا اے اللہ زماز لخستا کور دے نستا پکور کی دا بلچا سکار دے چی دنن راشی چڑھ دی دا خدای کوری علا بکار کی او چڑھ دی دا دنیا کورو چڑھ دی دا شیطان کورو چڑھ دی دا خزی کورو چڑھ دی دا بچو کورو چڑھ کی دی نور خیالاتو او دا خدای کور نو ایس لگیا اس پتہ بہو لگی پلوئے لاہور خوش پلوئے لاہور با پتہ لگی لوئے لاہور دا دڑنبای ورز مازی گرے سڑے چمڑشی و خخی کی
کار ټیمی پاغه په قبر کې زړې مازیګری دغه ته لوی لاهور وای دغه لوی لاهور به بیا درته پته ولګي چې اوه کاش چې زما زړه د خدای کو ته به دا ووایې چې خدای ما بیا دنیا ته واستاوه چې ته څه وایې زه به هغه کوم الله به ورته وایي زما یو وعده وه او رښتینې وعده وه وینیسئ نو عزیزانو الله دې وکړي چې زمونږ زړه د خدای کور شي چې څو پورې زمونږ زړه د خدای کور شوی نه تر هغې پورې هېڅ نه کېږي